یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو بیا هم سلامونه او نیکې هیلې خدای وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ دوستانو. کوچنی اختر مو مبارک سه. داخل د حاجیانو غازیانو روزه او لمونځونه او تراویح په خپل دربار کې الله تعالی قبول او منظور کړي. دوستانو د تاسې د لا خوشحالي لپاره د هیواد د ځینو ولسوالیو ولایتونو او بالاخره کلو نه موږ اختریزه پیغامونه راوړي دي. دغه اختریزه پیغامونه تاسې وګورئ چې د موږ هیوادوالو کومو خوږو الفاظو دا تاسې ته بیان کړي دي. دا به وګورئ او هغه دوستانو هیوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې د موږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره ګوري، زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شیر کړي. دوی نه ډېره مننه. نور د تاسې وخت نه نیسمه، راځئ دغه د کوچني اختر په مناسبت باندې د هیوادوالو پیغامونه تاسې واورئ او خوند ورنه واخلئ او هم دوستانو سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه روزالدین زندانی د علیشنګ قومندانۍ مرستیال په توګه چې دلته وظیفه اجرا کوم. زه ټول د علیشنګ په مربوط د لغمان ولایت او د میلمنو په واسطه ټول ولسونو ته زه عام مبارکي ورکوم د اختر، او الله پاک دې په دوی باندې په خیر او خوشحالۍ تېره کړي. الله دې داسې ورځ نه راولي چې موږ ته خفګان پیدا شي. الله دې خوشحالي راکړي او موږ ته د خدای توفیق راکړي چې د دې ولسونو په دې اختر کې ګزمي او پیري په منظم ډول وشي. زه عبدالهادي صافی د لغمان ولایت اوسېدونکی او د سلطان غازي بابا کارګوټي اوسېدونکی یم او زه د کوچني اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته بیا خاص کر د افغانستان غیور او غیرتي ملت ته مبارکي وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. خپلو ټولو هیوادوالو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. روژه او ټول عبادتونه مو قبول شه. هر ورځ مو اختر او اختر مو بختور شه. سلام اول بر شما، بر تمام کارکنان شما. اسم ماجباس، باشنده فعلا باشی ولایت لغمان، اصلی ولایت کابل میشم. بر فعلا در کلچه‌بازی ولایت لغمان، کلچه‌بازی به نام برادران. کمیه برادرم آقای سید عثمان است، آقای سید پاچاخان است، خودم هستم برادرم. در خدمت وطندارای خود هستیم. کلچه‌ای که داریم تولیدات هم به سیستم‌های کابل، ایران و پاکستان هر نوع تولیدات داریم. آماده است ان شاء الله بخیر. خدمتی که میشه که از ما برای هموطنان خود عرضه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تاسې او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه مولوی عزیز الله حقانی د لغمان ولایت د مخابراتو رئیس یم. زه ټول هیوادوالو ته د وړوکي اختر مبارکي وړاندې کوم. الله پاک دې نیکو مبارکي ستاسو اطاعت عبادت د الله تعالی خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه شهید نغا اخوندزاده د لغمان د ترانسپورت رئیس خپلو ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې ټولو ته عبادتونه او تراویح منځونه روژې قبولې او منظور کړي. او په دې وروستیو کې چې کوم هیوادوال شهیدان شوي دي الله دې هغوی شهادت قبول کړي او چې څوک پرې زخمیان دي خدای دې هغوی ته شفا عاجله کامله ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شهید آغا د لغمان د ولایت اوسېدونکی او د خپل د تیلو پمپ مسؤل یم چې د خپل د لغمان د اوسېدونکو په نمایندګي باندې د ټول د کوچني اختر د مبارکي په رسېدو سره ټولو تعارف او درناوی وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې ټول وطنوال چې خارج او داخل کې اوسي ښه اختر او ښه په خوشحالي سره او په ښه ایمانداري سره خپل اختر ولمانځي. زما نوم شیخ محمد امین د لغمان ولایت مستوفي. خپل ټول هیوادوالو او مجاهد ولس ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې ستاسو ټول عبادتونه، لمنځونه، تهجدونه او ټولې قربانۍ د الله جل جلاله په در کې قبولې او منظورې کړي. هر ورځ مو اختر او هر وخت مو الله جل جلاله خوشحالي نصیب زه فیض الله جواد د لغمان ولایت شهیدانو مالنو چارو رئیس.
د کوچني اختر مبارکي ټول هیوادوالو ته وایم او خصوصا د لغمان ولایت مجاهد او شهید پرور ولس ته د شهدا او معلولینو کورنو ته اختر مبارکي وایو. الله دې وکړي چې دغه اختر په خوشحالي تیر کړي. د ټولو د اختر مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لغمان د ټولګټو رئیس ملا همایون ټول خپل هیوادوالو ته او مجاهد ولس ته د کوچني اختر مبارکي وایم. ستاسو ټول عبادتونه لمنځونه او تراویح او تهجد او ټول قرباني او د الله جل جلاله په وړاندې قبول کړه. هر ورځ مو اخترم بختور شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. زه مولوی سلیمان ایمن د لغمان ولایت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس په صفت باندې د ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله پاک دې د ټولو تراویح او روژه او عبادت تعادي قبول کړي او یو ځل بیا د هیوادوالو ته او دغسې د لغمان شریف ولس ته د اختر مبارکي وایم. اختر مبارک شه. uns مولوی سلیمان ایمن فعلا لغمان ولایت زراعت رئیس صفتو سندی است گلوریندو است متندورندو او اختر مبارکی ورانتورم سندی است الله پاک پاچوت نماز تراویح سنی قبول کلو او اختر مبارک بلون پیدا رو شو خیر پڑا. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو هیوادوالو ته چې داخل او بهر کې دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه فرمان الله تسکین د لغمان ولایت د زمینی مارکیټ یو تن دکاندار، البته د موبایل فروشي دکان لرم. تاسو ټولو هیوادوالو ته چې د هیواد په داخل کې یاستئ او د هیواد نه بهر یاست ټول ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خیر اوسئ. مننه. زه خو لغمان ولایت الینګار ولسوالي سودره اوسېدونکی یم، فوجي کلاکلي. فعلا د لغمان ولایت د زمیني مخامخ د کوڅه کې موږ دکانداري په مخ وکړو. اول د ټول د لغمان خلکو ته د اعلی اختر مبارکي ورکوم او بس دغه کاروبار د واسکټو د په مخ وکړو ده او وروسته اختر نه به دوی ته کوم خدمات وکړي؟ دغه واسکټونه به هم بدلوي که نه؟ که نوي ماډل واسکټونه به بیا راشي؟ لکه هر وخت نوي لوی اختر ته به نوي شیبونه راځي. اوس سږ دا شیبونه راځي، نه پس به نوي شیبونه راځي انشاءالله او خدمت کوو هم څنګه ول مخکې له اختره که نه په روژه کې فروشات ولې نه تاسې فروش وکړي که نه؟ شکر ده الحمدلله، شکر ده. ډېر خوشحاله یو. شکر ده الحمدلله. څه چې نصیب مګر رسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حاجي وحید الله احمدي د احمدي د پانکونو مسؤل خپلو ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. ستاسو ټولو د عبادتونه، منځونه، تراویح او ختمونه الله پاک په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. خوشحاله اختر ولرئ. بیا هم اختر مبارک. زه نظام الدین د لغمان ولایت د قرغۍ ولسوالۍ د سرخکان چوک سلمانۍ والا د کوچني اختر مبارکي ورکوم ټولو خلکو ته. اختر مو مبارک سه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه مولوی سلامت خان بلال د لغمان ولایت د صنعت او تجارت رئیس. عموما کې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه او د لغمان ولایت مشرتابه او د افغانستان ټول ملت پاله ولسونو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارک ویم. خدای جل جلاله وکړي چې دا کوچنی اختر په خوشحالۍ او سوکالۍ ولمانځي. امین الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسمم حاجی عباس، باشنده ولایت لغمان. عید سعید اختر برای تمام ملت مسلمان افغانستان خصوصا برای مردم ولایت لغمان تبریک میگم. زه مفتی محمد نسیم نعمانی د لغمان ولایت د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو مسؤل یم. د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان ټول
درانه غیور ولس ته او خصوصا د لغمان ولایت محترم والي صاحب مرستیال والي صاحب ټولو رئیس صاحبانو مسؤلینو ته او ټولو د لغمان ولسونو ته د اختر مبارکي وایم. الحافظ مولوي عبید الله عزیزي د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ مرستیال ولسوال. د افغانستان ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او بالخصوص د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ شریفو او غیورو ملت ته په ځانګړې توګه د کوچني اختر مبارکي وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما نوم زاهد الله ده او د همدې مرکز اوسېدونکی یم. د نصاب جنرال سټور کې منشي یم. نو لومړی قدم کې تا ته د اختر مبارکي او ستاسو د روان افغان ګروپ له طریقه ټولو محترمو هېوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. لغمان میتلام بابا د دروازو ترڅنګ د دې د اختر مبارکي دپاره ټولو هېوادوالو ته د اختر مبارکي ورکوم د زړه د کمې او بس الله دې ټول خوشحاله لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خیر الله د لغمان ولایت کرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې په سرخکانه چوک کې مې شروالۍ مارکیټ کې مې شپږم دکان دوبۍ سلماني شاورداره ګرم حمام ټول هېوادوالو ته کوچني اختر مبارکي ورکوم. اختر مبارک. مولوي صدیق الله مبارز د لغمان ولایت د مرکز اوسېدونکی اړوند د ګلارام درې اوسېدونکی فعلا دپاره د درېیمې امنیتي حوزې امر یم او زه په اول قدم کې ستاسو او ستاسو ټول کارمندانو ته اختر مبارکي وایم او په دویم قدم کې د لغمان غیور مجاهد ولس ته ټولو ته د زړه کمې اختر مبارکي وایم. زه حاجي مسلم د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی او ټولو شریف د سروبي ټولو شریف ولسونو ته او د کابل ولایت ولسونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د خپل ولسونو ته د اختر مبارکي او پیغام وایم. اولا دې همیش ښه سوکاله او خوندور اختر ورته ورکړي. یاسته محترم میر آقا امدادي صاحب ګلالي زوی د اخترش پدرولم د تیل پمپ مسؤل یم او ټولو هېوادوالو ته خصوصا د لغمان شریف خلکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او موږ د ټول لغمان او د ولس خدمتګار یاستو څلېرې ساعته د شپې او د ورځې د ټولو خدمت کې یاستو. وبرکاته. زه خیبر یاسر د لغمان ولایت د امنیت قومندانۍ د قرغۍ ولسوالۍ د اولې امنیتي حوزې امیر ټولو هېوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. الله مو ټول عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړه. السلام علیکم ورحمت الله زه یم سامي الله د شکردرې ولسوالۍ د شمخیلو د کلي اوسېدونکی ټولو ته د اختر مبارکي وایم. زه وحید الله د ګلدرې د ولسوالۍ د جلوالۍ د کلي اوسېدونکی یم. ټولو مینوالو ته او د خصوصا امنیتي دولتي کسانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او هغه شهیدان چې د موږ تاسو په ملک کې د پاکستان له لوري اسیر دي خدای پاک دې هغه دوی ته بخشش وکړي او څوک چې د پاتې شوي هغوی ته د صبر جامې راکړي. السلام علیکم. ظالم خان د شکردرې ولسوالۍ اوسېدونکی. زه ټول ملت ته د زړه له کومې نه د اختر مبارکي وایم. السلام علیکم. من منیر آقا هستم، باشنده ولسوالی شکردره هستم. به همه وطنان رو تبریک میگویم. ټولو هېوادوالو خپل مشرانو ته دا پیغام ورکوم چې دا د کوچني اختر دغه د خوشحالۍ شپې ښه په ډاډ او اطمینان سره تېرې کړي. زموږ مجاهدین شپه او ورځ ولاړ دي د دوی په خدمت کې، نو نه ستړېدونکي خدمتونه کوي. نو دغه اطمینان ورکوو چې اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي. نو اختر مبارکي ورته وایي. عارف دا محمد پیدایم د شکردرې ولسوالۍ ولسوال د نیکمرغه واړه اختر مبارکي د امارت اسلامي ټولو مشرانو او کشرانو مجاهدینو ته بالخصوص د شکردرې ولسوالۍ مجاهدینو او غیور ولس ته او همدارنګه د افغانستان ټول معزز ولس ته تقدیموم. و بعد زه قاری محمد اکل حکیم الله
د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ امنیه قومندان یم. د ټول د ګلدرې ولسوالۍ ستا خلکو ته د اختر مبارکي وایو او بعد د لا یزال رب جل جلاله نه د دوی د کړي عبادت قبولیت غواړو. الله دې وکړي چې د دوی هر نوع عبادت، صدقات وي، لمونځونه وي، تراویح وي، روزه وي، ټول ورته قبولیت له لا یزال رب جل جلاله نه غواړو او د غواړو کوچني اختر مبارکي پیغام تاسو د مایک له لارې نه ورته وړاندې کوو. جالب عبدالرشید از ولسوالی میربچه‌کوت، فعلا نساهای حسین‌کوت، چشمه دو و تل رستوران الحمدیه. دیگه اینجا ما در خدمت مشتریان 24 ساعت حاضر داریم، از لوای قابلی و کباب و سیجی و هر نوع غذای لذیذ و این سعید فطر برای همه هموطنان عزیز ما تبریک عرض می‌کنم. مولوی میر احمد طارق، اصلا د کابل ولایت خاک جبار اوسیدونکی یم. فی الحال د کابل ولایت د میربچه‌کوټ ولسوالۍ د ولسوال په صفت دنده اجرا کوم. په لومړي قدم کې خپلو مشرانو ته، د افغانستان اسلامي امارت مشرانو ته او خپلو ملګرو ته، مجاهدینو ملګرو ته او ټول ولس ته د اختر مبارک وایم. په دغه قدم کې د میربچه‌کوټ ولسوالۍ مظلوم او ځورېدلي ولس ته ټولو ته د اختر مناسبت خپل مبارکي وړاندې کوم. الله تعالی دې د ټولو طاعت عبادت په خپل قبول منظور وګرځوي. زه دیدار د شکردرې ولسوالۍ د ګلدرې د سړک ویرنکار ټول هېوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. اختر مبارک شه. امین الله اکبري د لغمان ولایت یو تن اوسېدونکی د خپل ټولو درنو هېوادوالو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې ټولو اطاعت او عبادت خپل په سپېڅلي دربار کې قبول او منظور کړي.